الله نور السماوات والأرض. د البقره د سورت د 1 آیات د 2 برخې ژباړه او تفسیر. بسم الله الرحمن الرحيم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ژباړه: او مقرر شو پر دوی یعنی د نعمت د کفران او په خپل قسمت د ناراضایي په سبب ذلت او محتاجي او اخته شول دوی په غضب له جانبه د الله. تفسیر: ذلت او خواري همدا ده چې یهودان تل د مسلمانانو او نصاراو رعیت او محکوم دي، که څه هم له دوی سره مال ډیر وي خو د پت او عزت خاوندان نه بلل کیږي، نو دا مال د هغوی د خوارۍ سبب او د دوی د ځان وبال ګرځي. یهودیان له حکومت او خپلواکۍ ځینې چې د پت او عزت سبب دی بیخي بې برخې دي، ولې چې دوی له هغه عظمت او عزت څخه چې الله تعالی دوی ته وربښلی وو مخونه واړول او رجوع یې ترې وکړه، نو د الله تعالی په دې قهر او غضب اخته شول. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ژباړه: دا خواري او عاجزي په سبب د دې وه چې بېشکه دوی وو کافران یعنی منکران په آیاتونو د الله تعالی او وژل به یې انبیا په ناحقه سره. دا کفر او قتل په دې سبب وو چې سرکشي یې کوله له احکامو د الله تعالی نه، او وو دوی چې له حدوده به تېرېدل د عصیان په سبب. تفسیر: یعنی د دې ذلت او مسکنت او د الهي غضب باعث د دوی کفر او د انبیاو علیه السلام وژل وو، او د کفر او قتل باعث د الله تعالی د احکامو مخالفت او نافرمانی او د شریعت له حدودو څخه وتل وو. ومن الله توفیق.